الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. د بحث موضوع د کائنات یا یونیورس. اول د قرآن کریم په رڼا کې ګورو چې کائنات یا ځمکه او اسمانونه څنګه منځته راغلي دي. د کائناتو یا یونیورس په باره کې الله تعالی د سورة الانعام په 101 نمبر آیات کې فرمایي: بدیع السماوات والارض. الله تعالی د ځمکې او اسمانونو پیدا کوونکی خالق او کریټر دی. یعنی کائنات ازلی او ایټرنل ندی او په دې موجوده شکل د اول نه موجود نه و. په خپل سر او بای چانس ندی پیدا شوي بلکې الله پیدا کړي دي. همدارنګه د سورة الانبیاء په 10 نمبر آیات کې فرمایي: اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما. آیا غور او فکر نه دی کړی هغو کسانو چې کافران شوي دي چې بېشکه اسمانونه او ځمکه سره یو ځای نښتي وو او موږ دوی بیل کړل. همدارنګه د الذاریات د صورت په 40 نمبر آیات کې فرمایي: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. او یونیورس یا کائنات مونږ په خپل قدرت سره جوړ کړي دي او بېشکه مونږ خامخا د کائناتو پراخونکي یو. د قرآن کریم د دې مبارکو آیاتونو نه په ښکاره ډول دا معلومیږي چې کائنات خالق لري چې الله دی، ازلی، ابدي او ایټرنل ندي. یعنی د اول نه په همدې شکل موجود نه و، پیدا او جوړ شوي دي، خو بای چانس او په خپل سر ندي پیدا شوي بلکې الله پیدا او جوړ کړي دي. ابتدا او شروع لري. په اول کې ستوري، لمر، سپوږمۍ، ځمکه، اسمانونه یعنی ټول کائنات سره یو ځای نښتي وو، بیا الله سره بیل او جدا کړل. همدارنګه همیشه په حرکت کې دي، تغییر کوي، لوییږي او حجم یا سایز زیاتیږي. اوس راځو د کائناتو په باره کې ځینې ساینسي حقایق او د بعضې ساینسدانانو شخصي نظریات او تیوریز ګورو. د 20مې پیړۍ نه مخکې ساینس د کائناتو د پیدا کېدو او جوړېدو په باره کې هیڅ معلومات نه درلود. البته کم معلومات چې موجودو هغه هم د ځینې ساینسدانانو
یا د ساینس د علم د علوماو شخصي نظریات او عقاید وو چې هم د ساینسي علومو او هم د قرآني معلوماتو خلاف او متضاد وو. مثلا د دوی دا نظر او عقیده وه چې کائنات ازلی، ابدي او ایټرنل دی، په همدې موجوده شکل د اول یا ابتدا څخه موجود دی، پیدا شوي نه دي، ابتدا او شروع نه لري، تغییر او حرکت پکې نشته، نه لویږي او نه وړیږي، خالق او کریټر نه لري، مګر په خپله د ساینس علم د 20مې پیړۍ څخه د مخه په دې باره کې بالکل خاموش او چپ وو، او په علمي توګه یې دا نشوه ثابتولی چې صحیح ته صحیح او غلط ته غلط ووایي. مګر کله چې په 20مه پیړۍ کې د ماډرن ټیلیسکوپ په واسطه کائنات مشاهده او مطالعه شو، ولیدل شو چې ستوري او ګلکسیز یو د بل څخه لرې کیږي، یعنی په کائناتو کې هر شی یو د بل څخه لرې کیږي، کائنات په حرکت کې دي، لویږي او حجم یې زیاتیږي. نو د دې ثبوت په اساس ساینس د اول وار لپاره وکولی شو چې صحیح ته صحیح او غلط ته غلط ووایي، او د فیلسوفانو او ساینسدانانو د دې نظریې چې کائنات نه لویږي، ساکن او غیر متحرک دی، رد او تردید وکړ، او د قرآن د دې مبارک آیات والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون تصدیق او تایید وکړ، یعنی کائنات ستاتیک او ساکن نه دی، بلکې لویږي، حرکت او تغییر کوي. د ښه پوهېدو دپاره دې مثال ته توجه وکړئ. که تاسو په یوه پوکڼۍ یا بالون باندې د قلم په څوکه داسې نقطې کیږدئ چې ډېرې سره نږدې وي او بالون یا پوکڼۍ وپړسوئ، نو وبه ګورئ چې نقطې یوه د بلې څخه لرې کیږي. هر څومره چې هوا زیاته ورکوئ، په هماغه اندازه به د بالون یا پوکڼۍ حجم زیاتیږي او نقطې به یو د بل څخه لرې کیږي. برعکس که چیرته بیرته د بالون یا پوکڼۍ څخه هوا خارج کړئ، نو وبه ګورئ چې نوموړې نقطې بیرته یوه د بلې سره نږدې کیږي او بالاخره خپل اولنی حالت اختیاروي. په همدې ډول ساینس وایي چې دا اوسنی یونیورس یو لوی شوی یونیورس دی چې د یو وړوکي یونیورس یا کائناتو د دوامداره لویېدو څخه منځته راغلی دی، او یو وخت دومره وړوکی و چې ستوري، لمر، سپوږمۍ، ځمکه او اسمانونه ټول سره یو ځای نښتي وو. یا په بل عبارت، یو کال مخکینی کائنات د اوسنی کائناتو څخه وړوکی وو، او 2 کاله مخکینی کائنات د یو کال مخکینی کائناتو څخه وړوکی وو. که په همدې ډول مخ په شا لاړ شو، نو یو وخت به یونیورس یا کائنات دومره واړه شي چې ځمکه او اسمانونه به سره یو ځای ونښلي، چې په همدې بنیاد او اساس ساینس وایي چې کائنات یو وخت دومره واړه وو چې ځمکه او اسمانونه سره یو ځای په یوه نقطه کې نښتي وو، چې همدې نقطې ته د کائناتو د آغاز یا شروع نقطه یا سنگل پاینټ وایي.
همدارنګه نور زیاتوي چې ټول کائنات د وخت، انرژي، سپیس او مادي په شمول د دې نقطې یا سنګل پوینټ د ایکسپلوژن یا انفجار په واسطه منځته راغله. یعنی دا انفجار په داسې حالت کې وشو چې هیڅ شی هم موجود نه و، یعنی د عدم یا هیڅ په حالت کې وشو او همدې ته بیگ بینگ یا لوی انفجار یا چاودنه وایي. او د دې انفجار څخه وروسته کائنات په دوامدار ډول لویږي. دلته په واضح ډول ثبوت شوه چې کائنات ابدي او ایټرنل نه دي، بلکې پیدا شوي دي او ابتدا لري. او ساینس د قرآن د دې آیات اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما د دې آیات تایید او تصدیق یې وکړ. او د فیلسوفانو او ساینسدانانو دا تیوري یا نظر چې کائنات ابدي او ایټرنل دی، ابتدا او شروع نه لري، د ساینس لخوا رد او غلط ثابت شو. که په غور سره فکر وکړو، اسلام د ساینس او بیگ بینگ سره مشکل نه لري، ځکه چې ساینس هم وایي چې ځمکه او اسمانونه سره یو ځای نښتي وو، بیا سره بیل شو او لویږي. همدارنګه قرآن کریم هم فرمایي چې ځمکه او اسمانونه سره یو ځای نښتي وو او بیا سره بیل شو او لویږي. پوهیږو چې د قرآن کریم او ساینس خبره یوه ده، یعنی ساینس د قرآن هغه خبره چې 1400 کاله مخکې یې کړې ده، په 20مه پیړۍ کې تصدیق او تاییدوي. فرق او مشکل په څه کې دی؟ فرق او مشکل د بیگ بینگ په تشریح یا ایکسپلینیشن کې دی چې د بعضې ساینسدانانو د خوا نه کیږي. ښه متوجه شئ، قرآن کریم فرمایي چې دا هر څه الله کړي دي، یعنی د کائناتو د شروع کېدو یا آغاز نقطه یا اولنۍ کتله په کوم کې چې ځمکه او اسمانونه سره یو ځای نښتي وو، الله پیدا کړه او بیا یې ځمکه او اسمانونه سره بیل کړه او په دوامدار ډول یې لویوي. خو په خپله ساینسي علوم د دې سوال دپاره چې آیا د کائناتو د پیدا کېدو د آغاز دا ابتدایي نقطه یا سنګل پوینټ یا سنګولاریټي څنګه پیدا او منځته راغلی، هیڅ جواب نه لري. نو په دې باره کې چې هر څومره خبرې موجود دي، دا د فیزیک خبرې نه دي، بلکې د ساینسدانانو خپلې شخصي خبرې او نظریات دي. او پوهیږو چې تیوري او نظریات حقیقت نه وي، بلکې کیدای شي چې په آینده یا راتلونکې زمانه کې د ساینس په واسطه رد او غلط ثابت شي. لکه څنګه چې دا تیوري چې کائنات ساکن او غیر متحرک دی، ابدي او ایټرنل دی، کوم چې د ارسطو، سقراط او افلاطون د زمانې څخه د اینشټاین د زمانې پورې د فیلسوفانو او ساینسدانانو په دنیا کې ډیر شهرت لرلو، د 20مې پیړۍ ساینس رد او غلطه ثابت کړه. همدارنګه کیدای شي چې د 20مې او 21مې پیړیو تیوري او نظریات په راتلونکي یا آینده زمانه کې د ساینسي علومو د پرمختګ په نتیجه کې د ساینس په واسطه رد او غلط ثابت شي. څرنګه چې مخکې ذکر شو چې ساینس د دې سوال دپاره چې دا لومړنۍ نقطه یا کتله څنګه پیدا شوه جواب نه لري.
خو ساینسدانان د دې سوال د جواب په باره کې خپل نظر یا تیوري داسې بیانوي چې دا چې د بیگ بینګ څخه مخکې ماده، وخت، سپیس او انرژي موجود نه و، یعنی هیڅ شی نه و، نو په دې سبب د کائناتو د آغاز نقطه د هیڅ څخه په خپل سر یا بای چانس منځته راغلی ده او خالق یا کریټر نه لري، مګر ساینسي علوم د ترموډینامیک د دې قانون په اساس چې هیڅ شی یا نتنګ نشي کولی چې یو شی یا سمتنګ پیدا او منځته راوړي، د ساینسدانانو دا نظر یا تیوري ردوي او غلطه ورته وایي. یعنی فیزیک په ډیر واضح ډول ساینسدانانو ته دا وایي چې د کائناتو د آغاز نقطه یا سینګولاریټي یا سنگل پوینټ د هیڅ شي یا نتنګ څخه په خپل سر منځته نه دی راغلی، چې دلته په ښکاره ډول فیزیک اشاره دی خبرې ته کوي چې چا پیدا کړی دی. خالق او کریټر لري. فیزیک خو انسان د خالق او کریټر د دروازې پورې ورسو او د دروازې په درشلې ودرو، نو چې انسان په خپله نه ورننوځي نو ګناه او غلطي د فیزیک ده او که د انسان، ګناه د ساینس ده او که د انسان، ګناه د ساینس ده او که د ساینسدان. کومه لار چې فیزیک ورته غلطه وایي، کومه لار چې ساینس ورته غلطه وایي، اکثره انسانان ساینسدانان په هغې لارې تلل خوښوي، او د کومې لارې خواته چې فیزیک او ساینس اشارې ورکوي او د خالق خواته تللې ده، اکثره انسانان په هغې باندې د تللو څخه انکار او ډډه کوي. آخر دا ولې؟ دا ځکه کله چې یو انسان خصوصا ساینسدان د خالق په لاره د تلو اراده وکړي، نو انسي او جني شیطانانې منع کوي، قسم قسم وسوسې په زړه کې ورچوي. مثلا داسې وسوسه ورچوي چې ګوره ته خو یو عادي انسان نه یې، بلکې یو تعلیم یافته ساینسدان یې، ته څنګه د نورو خلکو په شان په پټو سترګو داسې خالق مني چې په سترګو یې نه ګوري؟ په دې ځای کې که انسان خصوصا ساینسدان داسې فکر وکړي چې ساینس خو د دې څخه منع نه ده کړې او د هر شي د منلو دپاره په سترګو د لیدلو شرط نه دی ایښی، بلکې ډیر شیان داسې شته دی چې ساینس په غیر د لیدلو څخه 100% د یو حقیقت په حیث مني او قبلوي یې. مثلا ساینس عقل نه ګوري، خو د عقل اثرات ګوري او عقل مني. ساینس درد نه ګوري، خو د درد اثرات ګوري او درد مني. ساینس ګراویټي نه ګوري، خو د ګراویټي اثرات ګوري او ګراویټي مني، او داسې نور ډیر مثالونه شته. همدارنګه هیڅ څوک نشي کولی چې په دنیا کې الله په سترګو وګوري، خو د الله د قدرت نښې، آیاتونه او ساینس ګوري. مثلا اوس ساینس ثبوت کړې ده چې ټول کائنات د غټو غټو ستورو څخه نیولې د ډیرو وړو وړو ذرو یا اټوم پورې حیوانات، نباتات، جمادات، لمر، سپوږمۍ او ځمکه ټول ډیزاین شوي دي او په هر شي کې پلان او ډیزاین لیدل کیږي. اگر چې 200 کلونه پخوا د دې خبرې منل او قبلول مشکل و، خو د ساینس او ټکنالوژي په دې دور کې اوس د دې خبرې قبلول یو عادي خبره ده. که د ګلاب ګل ته په غور سره وګورئ،
نو هیڅوک به نه د ګلاب د ګل د ونې یا بوټي په ډیزاین کې څه فرق وګوري او نه به د دې څخه ښه ډیزاین د ګلاب د ګل دپاره پیدا او جوړ کړي. همدارنګه که مختلفو ونو، میوو او مختلفو حیواناتو ته ښه په غور او فکر سره متوجه شئ، وبه ګورئ چې هر شی داسې ډیزاین شوی دی چې مکمل او پرفیکټ ډیزاین دی او هیڅوک نشي کولی چې د یو شي په ډیزاین کې څه بهتري او ښه والی راولي. ځمکې ته وګورئ، 1000 مایلز په یو ساعت کې د خپل محور یا اکسس په خوا او شا ګرځي چې شپه او ورځ ترې پیدا کیږي. فرضاً که سرعت یا سپیډ د دې څخه کم یا سلو شي، مثلاً که په 6 میاشتو کې یو چکر د محور په شا او خوا ووهي، نو څه به وشي؟ 6 میاشتې به شپه شي او 6 میاشتې به ورځ شي. د ځمکې په یوه خوا کې به د ګرمۍ نه ژوند د منځه لاړ شي او په بله خوا کې به د یخنۍ نه ژوند د منځه لاړ شي. همدارنګه ځمکه د اټموسفیر په واسطه ګرد چاپیره احاطه شوې ده چې ځمکه د آسماني افتونو څخه ساتي. که چیرې اټموسفیر نه وی، نو څه به وشي؟ د لمر او ستورو څخه چې کومې خطرناکې شعاګانې فضا یا سپیس ته راځي، همدارنګه په خپله د فضا یا سپیس یخني چې -270 درجې ده او په سپیس کې هغه تیږې یا میټورایډ چې د بیگ بینګ نه پاتې دي، دا ټول به مستقیما یا ډایرکټ ځمکې ته راتلل او د ځمکې په مخ به ژوند ناممکن وو. همدارنګه د ځمکې او د لمر ترمنځ فاصله چې 1 میلیون مایلز ده، چې دا فاصله د ځمکې په مخ د ژوندیو موجوداتو دپاره د نارمل حرارت او انرژي د تهیه کولو لپاره مناسبه ده. فرضاً که دا فاصله د دې څخه کمه یا زیاته شي، نو څه به پیښ شي؟ که چیرې فاصله کمه شي، نو د ګرمۍ نه به په ځمکه ژوند امکان ونه لري او که چیرې زیاته شي، نو د یخنۍ نه به ژوند امکان ونه لري. آینې ته ودرېږه او خپل ځان ته ښه په غور او فکر سره وګوره. مثلا سترګو ته دې وګوره، د خپل موقعیت څخه لاندې، پاس، ښي خواته او چپ خواته بوزه. که هر څومره کوشش وکړي، خو د دې نه به ورته ښه موقعیت او ځای پیدا نه کړي. سایز یې غټ او وړوکی کړه، خو د دې څخه به ورته ښه سایز پیدا نه کړي. همدارنګه غوږونه، سر، لاسونه، ګېډه، ملا، ورمیږ، پښې، د هاضمې سیستم، د سامعې سیستم، عصبي، د شامې او د وینې دوراني سیستم او نور ښه په غور او فکر سره چک او مطالعه کړه. آیا د دې څخه به ته ښه ډیزاین د خپل ځان دپاره پیدا کړي؟ نه، هیڅ کله نه. همدارنګه اوس ساینس دا ثبوت کړې ده چې په یونیورس یا کائناتو کې نظم، هماهنګي او قانون موجود دی. یعنی په کائناتو کې یو منظم قانون حکم فرما دی او هر شی د دې قانون پیروي او تابعداري کوي او د همدې قانون مطابق کار کوي. فکر وکړئ چې ډیزاین په غیر د ډیزاینر څخه منځته راتلی شي، قانون په غیر د قانوندان څخه منځته راتلی شي؟ نه، هیڅ کله نه. نو په کائناتو کې د ډیزاین موجودیت د دې ثبوت دی چې ډیزاینر شته او همدارنګه د قانون موجودیت د دې ثبوت دی چې قانوندان شته دی. تاسو فکر وکئ که یو عادي انجن یا موټر
په غیر د انجینر نه نشي جوړېدی او په غیر د ډریور نه نشي چلیدی، نو دا دومره لوی کائنات دا څنګه په خپله چلیدی شي؟ د کائناتو هر شي ته که انسان په غور وګوري، په هر شي کې د الله د قدرت نښې لیدل کیږي. الله تعالی د قرآن کریم په 41 نمبر سورت کې په 53 نمبر آیات کې فرمایي: سنریهم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق اولم یکفی بربک انه علی کل شیء شهید. ډیر زر به مونږ وښایو دوی ته خپلې نښې په دنیا کې او د دوی په نفسونو کې، تر دې چې واضحه شي دوی ته چې دا قرآن حق دی. آیا دا خبره کافی نه ده چې ستا رب په هر شي باندې شاهد دی؟ لکه څنګه چې ذکر شو، د ډیزاین، نظم او قانون موجودیت په کائناتو کې د دې ثبوت دی چې خالق او کریټر شته. همدارنګه که چیرې د دې سرحد یا بارډر څخه انسان په خیر سره تیر شي، نو جینی او انسی شیطانان ورسره یو ځای روان وي، مخکې تګ ته یې نه پرېږدي او ډول ډول وسوسې ورچوي. بالاخره دا وسوسه ورچوي چې هر شی خو خالق پیدا کړی دی، نو خالق یا کریټر چا پیدا کړی دی؟ مخکې د دې چې په دې موضوع خبرې وکړو، د یو څه معلوماتو ذکر کول ډیر ضروری دي. اول، ټول کائنات مخلوق یا کریشن دی، یعنی پیدا شوی دی، او الله خالق یا کریټر دی، یعنی ټول کائنات الله پیدا کړي او جوړ کړي دي، او په خپل خالق یا کریټر هیڅ چا نه دی پیدا کړی. خالق او کریټر نه لري. دویم، ټول مخلوقات په هر کار کې د خالق محتاج دي، مګر خالق د دې څخه آزاد دی او مخلوق ته هیڅ ضرورت نه لري، یعنی د ملائکو، پیریانو او انسانانو کومک ته هیڅ ضرورت نه لري. دریم، مخلوق صرف د یو شي څخه بل شی جوړولی شي، یعنی د یو شي د جوړولو دپاره اسبابو یا بل شي ته ضرورت لري. مثلا نجار د میز د جوړولو دپاره میخونو، ارې او لرګي ته ضرورت لري، مګر خالق په غیر د اسبابو او وسایلو څخه کله چې د یو کار یا یو شي د کولو او جوړولو اراده وفرمایي، هر شی د هیڅ یا نش څخه پیدا کولی او جوړولی شي. پوهیږو چې د نجار په واسطه د جوړ شوي میز یوه پرزه هم د نجار په شان نه ده. همدارنګه که یو انجینر یو موټر جوړ کړي، خو نه به په خپله موټر او نه به د موټر یوه پرزه د انجینر په شان وي. همدارنګه الله د کائناتو پیدا کوونکی او جوړونکی دی، نو په کائناتو کې یو شی هم د خالق په شان او په مثال نه دی. نو که مو په یاد وي، دا خبره لږ مخکې ذکر شوه چې ساینس د ترموډینامیک د قانون په اساس د ساینسدانانو دا خبره په قطعي ډول سره رد کړه چې د کائناتو د آغاز نقطه یا کتله د هیڅ شي یا نتنګ څخه په خپل سر نه ده پیدا شوې. یعنی ساینس په غیر مستقیم ډول یا انډایرکټ ډول دا تصدیق کړه چې کائنات خالق یا کریټر پیدا کړي دي، یا په بل عبارت
د کائناتو د موجودیت لپاره د خالق وجود شرط او حتمی دی. ځکه چې اوله لار خو ساینس رد کړه، صرف همدا یوه لاره پاتې ده. نو که نعوذ بالله څوک ووایي چې خالق هم نشته، نو بیا خو د کائناتو وجود ناممکن او محال شو. حال دا چې مونږ او تاسو یې په سترګو وینو چې کائنات موجود دي، نو زمونږ او ستاسو او د کائناتو موجودیت د دې ثبوت دی چې خالق یا کریټر شته. نعوذ بالله که خالق نو نو نه به سنگل پاینټو، یعنی د کائناتو د آغاز نقطه، نه به بیگ بینگو او نه به کائناتو. اوس دې شیطانی سوال ته راځو چې خالق یا کریټر چا پیدا کړی دی؟ د دې جواب دا دی چې خالق یا کریټر هیڅ چا نه دی پیدا کړی، یعنی الله خالق یا کریټر نه لري. ځکه که خالق بل خالق ولري، نو بیا هغه بل خالق چا پیدا کړی؟ او که هغه بل خالق یا کریټر پیدا کړی وي، نو بیا هغه بل کریټر چا پیدا کړی دی؟ او که هغه بل کریټر یا بل خالق ولري، نو بیا هغه بل چا پیدا کړی دی؟ یعنی د هغه کریټر نو څوک دی؟ بالاخره دا یو لای تناهی او انفینټ سوال او جواب دی چې آخر او اند نه لري. حال دا چې بلې خواته حقیقت او ریالیټي موجود ده، او دا څه خیال او سراب نه دی، بلکې کائنات شته دی، مونږ موجود یو، نو زمونږ کریټر او خالق موجود دی. پس دا سوال او جواب، دا لای تناهی او انفینټ سلسله بی منطقه او غلطه ده، او تر هغې پورې به دا سوال مکمل نشي تر څو چې داسې خالق او کریټر ونه منل شي چې د هغه څخه مخکې بل خالق او کریټر موجود نه و. همیشه موجود دی، د کائناتو پیدا کوونکی خالق او کریټر دی. نو همدا دی لم یلد ولم یولد، همدا دی الله. د قرآن کریم په 112 نمبر سورة الاخلاص کې الله پاک خپل معرفت فرمایي: بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد. ووایه الله یو دی په ذات او صفات خپل کې. الله الصمد، الله بی پروا دی، الله ته هر شی محتاج دی، او الله د هیڅ شي محتاج نه دی، او نه د چا کومک ته ضرورت لري. لم یلد ولم یولد، نه اولاد شته، نه اولاد زیږولی دی، او نه دی زیږول شوی دی. یعنی نه الله د چا مور او پلار دی، او نه د الله مور او پلار شته. ولم یکن له کفوا احد، او نشته دغه الله لره سیال او برابر هیڅ څوک، یعنی هیڅ څوک هیڅ شی د الله برابر نه دی. اوس راځو د بیگ بینگ دوهمې برخې ته. که مو په یاد وي، اوله برخه دا وه چې د بیگ بینگ سنګولاریټي یا سنګل پاینټ یا اولنۍ نقطه څنګه پیدا او منځته راغلی وه. پوه شو چې سنګل پاینټ الله پیدا کړی دی. اوس دوهمه موضوع دا ده چې د دې سنګل پاینټ څخه په کوم کې چې اسمانونه او ځمکه یو ځای نښتي وو، کائنات څنګه منځته راغله. په دې هکله قرآن کریم فرمایي
چې ځمکه او اسمانونه الله سره بیل او جدا کړل او دا هر څه الله کړي دي، یعنی د ځمکې او اسمانونو بیلوالی او جدا کېدل او د کائناتو جوړېدل د خالق یا کریټر د کنټرول لاندې شوي دي. راځئ چې وګورو چې په دې ځای کې د ساینسدانانو تیوري او نظر څه دی او صحیح دی او که غلط. دا مهمه ده چې په دې خبره پوه شو چې ساینس نه بلکې بعضې ساینسدانان وایي چې د بیگ بینگ ایکسپلوژن یا انفجار یا چاودنه په خپل سر او بای چانس شوي، یعنی ځمکه او اسمانونه په خپل سر بیل او کائنات هم په خپل سر او بای چانس منځته راغلي دي. مګر ساینس د ساینسدانانو دا تیوري ردوي، غلطه ورته وایي، ځکه چې د ترموډینامیک دوهم قانون وایي چې هر حادثه، کار او یا هر شی چې کنټرول نشي او په خپل سر پرېښودل شي، انټراپي یا ګډوډي، بې نظمي او خرابي منځته راځي. او د وخت په تېرېدو سره انټراپي یا ګډوډي او بې نظمي نه کمیږي بلکې زیاتیږي. مثلا د بم د انفجار یا ایکسپلوژن څخه وروسته هیڅکله نظم او آبادي منځته نه ده راغلې، بلکې ګډوډي، خرابي او بې نظمي منځته راغلې ده. نو دا څنګه ممکنه ده چې د بیگ بینگ د انفجار یا ایکسپلوژن څخه وروسته دی داسې منظم او ډیزاین شوي کائنات یا یونیورس منځته راشي چې هره ذره یا اټومي پلان او ډیزاین شوی دی؟ حال دا چې بیگ بینگ په کائناتو کې د ټولو څخه لوی او غټ ایکسپلوژن یا انفجار و، خو نتیجه 100% د ساینسدانانو د تیوري او د ترموډینامیک د قانون برعکس او سرچپه ده، ځکه چې د دې څخه خو هیڅوک انکار نشي کولی چې زموږ کائنات یا یونیورس ډیر ښکلی، منظم او ډیزاین شوی دی. همدارنګه منظم قانون پکې موجود دی او دا هر څه نظر او تیوري نه بلکې حقیقت دی، ځکه چې دا ټول د ساینس په واسطه ثبوت شوي دي. همدارنګه د ترموډینامیک دوهم قانون هم تیوري نه بلکې حقیقت دی. نو بې د شکه دا ثبوت شوه چې د ساینسدانانو دا تیوري او نظر چې وایي بیگ بینگ په خپله او بای چانس شوی دی غلط او د ساینس د خوا څخه رد کیږي، او فیزیک په غیر مستقیم یا انډایرکټ ډول اشاره او سیګنل دې خبرې ته ورکوي چې بیگ بینگ د خالق یا کریټر د کنټرول لاندې شوی دی چې الله دی. په آخر کې ډیر یو مهم سوال چې د فلسفي او د ساینس د عالمانو څخه کیږي دا دی چې ولې د 15مې پیړۍ بی سی، یعنی د ارسطو، سقراط او افلاطون د زمانې څخه د اینشټاین د زمانې پورې، یعنی د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د زمانې څخه څو زره کلونه د مخه او 1400 کلونه وروسته پورې هیڅوک په دې نه پوهېدو او نه یې دا خبره کولی شوه چې کائنات یا یونیورس لویږي. د دې جواب دا دی ځکه چې په دې خبره پوهېدل او یا د دې خبرې کول د ټیلیسکوپ او د 20مې پیړۍ د ټکنالوژي د کومک څخه په غیر ناممکن وو. نو بیا محمد صلی الله علیه وسلم ته دا معلومات او انفارمیشن چا ورکو چې کائنات یا یونیورس لویږي؟ ځکه چې محمد صلی الله علیه وسلم
لیکل او لوستل هم نه کړي او نه ساینسدان او فیلسوفو او نه په هغې وخت کې د 20مې پیړۍ لابراتوارونه او ټکنالوژي موجود وه. جواب دا دی چې محمد صلی الله علیه وسلم ته دا معلومات الله د وحی په واسطه ورکړی وو او قرآن د الله سوچه او پاکې خبرې دي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.